الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة كي نوی باب و نوی موضوع شروع کړي. مؤلف رحمه الله باب بیان کړو: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. چاچه خپل توحید او عقیده د توحید هغه د شرک نه صفا وساتله او باقی کی اخلاصو، الله سبحانه وتعالى بدا سړی نه نباسي جنت ته بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه. ابتدائی خبرې چې دی باب سره تعلق ساتي هغه ټولې مونږ بیان کړې. دا باب دې لپاره راوړو خلاصې دا و چې په دې باندې کار نه کیږي چې سړی په خله باندې وایي زه موحد یم، نه بلکې توحید به خالص توحیدی د شرک نه صفا او پای کې به اخلاص اله به د توحید منل کیږي. نه دي سو په خله باندې ډیر خلک وایي چې مونږ موحدین یو. باقی کې یو دوه ایتونه راوړو. اولنی آیت دا: ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام تزکیه کړي چې هغه موحد انسان او مشرک نه. وجه او مناسبت موږ دا بیان کړو چې تا تداویل غواړي مؤلف رحم الله وي څنګه چې ابراهیم علیه السلام جنت ته ننوته دي بغیر د حساب او د عذاب نه. نو دې سبتم نه نوځي کچر د تاب ځان کې هغه توحید راوستو واغه شان دی راوستو لکه کم توحید چې ابراهیم علیه السلام کې وو او څنګه چې هغه کې وو. بل آیت راوړو چې بایک الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفات بیان کړی دي: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. دیم دې پر راوړي دي چې وګوره الله د دې مؤمنانو صفات کو او وجد صفات دادا چې دې مؤمنانو چې ته شرک نه کړي د الله سبحانه وتعالى سره. نو تاسو دا ویل غواړي وي کته ځان کې توحید په صحیح معنی سره راوستو نو تم په دغه مؤمنانو کې شی د کوم چې الله سبحانه وتعالى صفات کړي او کوم ته چې الله جنت ورکی بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه. دغه نه بعد حدیث راوړو او د یو حدیث په دې باب کې خوري روغ روایت ته نو دغه بعضی سمون بیان کړي او باز پاتې و. او هغه د روایت ته وعن حسین بن عبد الرحمن. حسین بن عبد الرحمن وی چې د تابعی دی وی چې كنت عند سعید بن جبیر. زر سعید بن جبیر سره ومه چې دا مشهور تابعی دی او امام دی. دې ټولو تفصیل ما تیر شوی درس کې کړی به نشم کوله. نو سعید دا وی چې ايكم رأى الكوكب الذي قضى البارحه. پتاسو کې چا غستوره پروند شپې لیدلو چې هغه را پریوته. نو حسین وتوي وی ما لیدلو وی بیا ته ما دوی چې اما انی لم اكن فی صلاه. خدای دې ساته چې زګره په منځ کې نه و ما ځکه چې دومره شپې نه وخت سړی ویخ یو استوره ویني نو ګمان پیدا کیږي چې دی په تهجد کې ولاړ. نو هغه نیکان خلکو دا خبره به نه خو خوله چې یو کار مونږ کې نه یو خلک دي زمونږ صفاتو کې. نو دا صفایي وته وکړه وی ګوره زه په منځ کې نه وم ولکنی لدغت خو شیر له ټکر کړو دا غیدل سوي خو ما. نو سعید وته فما صنعت نو تاسو چلو کو بیا هغه ارتقیت دم واچو. ناغوتی فما حملك على ذلك دم دی ولیا چو څه دلیل و د سره. د دې موږ دا فائدہ بیان کړو چې د سلف صالحین او دین د مشرانو دا غوی هر عمل به د دلیل پرنا کې او د غیر پر به دلیل غوښتو بقیل او قال او بتاویل او ماویل او د بزرګانو په قصو باندې کار نه چلی. لازم به دلیل خیبه او عمل باندې. ناغوتی حدیث حدثناه الشعبی او یو حدیث دی
امام شعبی رحم الله راوړی داغه تعریف مونږ کړو چې امام شعبی څوک دم یو فقيه او تابعی او د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې پیدا شوی په هغه وخت کې پیدا شوی هغه ته وما حدثکم دا کم حدیث ته چې امام شعبی تاسو ته بیان کړو وی چې حدثنا عن بريده ابن الحصيب رضی الله عنه وی شعبی وی چې ما دا حدیث اوریدلې د بريده ابن الحصيب نه او دا صحابي دی ګور سند ورسو صحابي ته دین دي په سند راغلی دی مونږ ځکه دا خبره ساتي چې سلف صالحینو کې د ډیرو نه دا خبره نقل خصوصا د امام ابن سیرین رحمه الله وی کچرته په دین کې سند نه وي نو به چې چا څه خوخه هغه به ویلې خدای شکر چې دین کې سند دی که سند پکې نه وي چې ما د پلانین اوري دی هغه د پلانین به خو به تام داوا کوله ما هم داوا کوله چې دا مسله دي سیده خاصنګ دي سیده چارته ویلي سند نشته نو دا په شریعت کې نه چلیږي دی خبري بس سند خې هغه سلسله به خې چې هغه قران کې دا کدا مسله حدیث کې دا که حدیث کې نو هغه کوم حدیث چا ویلې بل څنګه خلک ته کوم چې حدیث ویلې تم ګوره د دین حفاظت ته چلای کوي دمه چې سړی سند بیان کو بس قبول شو بیا به د سند ګوري چې دا سند څنګه دی او په دې سند کې چې کوم خلک راځي چې دا څنګه دی بیا به دا ګوري ورته وی چې دا حدیث موږ ته بريده بیان کړو چې لا رقيه الا من عين او حمى فایدمن دماغ دی یا دې سوې چې دمه چول روادي چې کله یو کس نظر شي یا ول یو زهريله شي زناور ول ټک ورکی نو دې ټیم کې چې دنه دمه چول جایز دي هغه ته قد احسن من انتهى الى ما سمع دا خو ډیره کلی طریقه ده چې وسړي څومره خبره اوریدلی هغه امر عمل پیو کی تا کوم حدیث اوریدل باغی دی عمل وکړو دلته منګه تفصیلی مسله بیان کړو د دمونو یاد ده کنه یاد بیان کړو منګه تفصیلی مسله او کم دم په شریعت کې جایز دی او کم نه دی جایز دای مسلې تفصیل شیو ترشن یو سړی نظر شي دغه علاج په مختصر طریقې سره ما بیان کړو صرف یوې خبرې ته اشاره وکړو چې هغه د سختونو دا مسله ده امام ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کتاب کې دا خبره کړې چې د سلفو بعض علماو به دا خبره جایز ګڼله چې قرآنی آیت ولیکلی شي او بیا غوس کړی شي په دې کې څه حرج نشته امام مجاهد رحم الله دا قول له دغشن د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه بشوي یو کس راغله او دا وته وی چې د زنانه ماشوم پیدا کی خو ډیر تکلیف دی وته نه پیدا کی ناغه ته دا وی چې د قرآنی آیت ولیکلی شي او بیا دی هغه ابو کې واچولې شي هغه اثر چې کوم دغه دی وسکی تشه نور سلف نم ثابت دي اگر کدي کې د علماو اختلاف دي والله اعلم زما خپل ځنې زړه په دې مطمئن دي چې دا جایز دي ان شاء الله وجه دا چې دا من باب التجربه دي تجربه ده کې وسړی وکي نو بدی کې بس حرج نه ان شاء الله او چې قرآنی آیات او معروف اذکاری دا مسله ما د دمونو سره بیان کړو چې دمه چولو کې دا شرط دی چې د دم به په قرآنی آیات سره معروف اذکار او دعاګانو سره وي او د شم په واضح لغت کې وي د عربی ژبه کې یا د ژبه کې چې هغه باندې سره پوي واضح نو هغه شرط دلته دی دې مسلې مخه تفصیل کړو هو ما صرف هغه مختصر مراجعه وکړه چې تاسو ذهن کې کینی چې د حدیث قصه دا اول نه څنګه ده نو سعید ابن جبیر وته چې دا خو ډېر ښه کار کړی دی یو سړی ته چې څومره خبره یادې دومره به عمل پکاري دا مې فائدمنه مسله ده او قانون دی چې څومره خبره ته یادې هغه باندې عمل کوه نو دوه خبرې یادې ساته یو چې یو خبره دې زده کړه بیا به عمل کې او چې دې زده کړه او عمل دې نه کو نو ګناه دې دا غو نه ډیره ده چې هغه ته نه زده او عمل نه کوي یعنی کې ګناګار دوانه دي
ګناګار دوانه دي خو د عمل پر خودو کې د ګناه ډیره بدیزه کې چې دته مسله معلومه دویمه خبره ده دومره خبره کوه دومره عمل کوه څومره چې ته معلومه د ځان نه خبرې په دین کې نه بیانې او نه به د ځان نه نیوي کارونه په دین کې پیدا کې هر خبره په دلیل سره بیا ته سعید بن جبیر وی چې ولکن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وی دا خبره خو سیده خو مونږ ته یو حدیث بیان کړی دی اوس ګورته ته حدیث وي ماته اوسته تیر شوی درس کې دا مسله بیان کړی و چې د سلف صالحین او مجلسونه به دقه شانو او باقي کې به قران بیانې دو پای کې به حدیثونه بیانې دو خو موږ سره یو حدیث دی چا ویل دا حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترزوی عباس رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر دی او د غزوی او ډیر په انسان والله ډیر په اور کړو او ډیر کوم عمره کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره وځي چې یعنی حجۃ الوداع کې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنه حج دغه کړه د په ژوند کې نو باغی کې دوی چې دغه ورځو کې زه نږدې بلوغ ته رسیدلی وم یعنی دغه ورځو کې زه بالغ شوی وم مطلب دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدونه د عمر 15 کاله او بهم دومره علم را نقل کړي او دعا وته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کړي ځکه چې د بخپل وی چیزې ورځ د خپل ترور میمونه رضی الله عنها میمونه د ترور ده یعنی د مور او میمونه رضی الله عنها د خويندې نو ما دغه کړه شپه وکړه باغ شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملته او د شپې مې دې لپاره وکړه چې دا معلومه کوم چې پیغمبر د شپې مو څنګه کوي را پاتم عمر نه کم خو سوچ دا او چې دا طریقه معلومه ک نو د شپې به چې پیغمبر پاسې دو قضا حاجت لړ نو دوته وبکه خو دی د تیاری کې خو دی د چاردام د پاره نو چې کله غراغه د وبې ولیدنو دعا یې وغوښته او خو کدی له سوق ته چای خو دی نو میمونه خو دوا ادم او ما ځان دې کړو چې زمو دیم نو بیا پیغمبر دوی چې هر چا خو دی خو یا الله په دین باندې پوهه او د قران علم متناسب ځکه دا په دې امت کې یو لوی عالم د قران عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس وی چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې واغوي عرضت علی الامم وإذا امتنا ما ترخکار کړي شو چاو ترخکار الله سبحانه وتعالى ترخکار او ظاهر درې چې دا خوب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی وې ماته الله دا امتونه ټول راخکار کړو الامم جمد امته عرضت علی الامم الله دا ټول امتونه ما ترخکار کړو امت یو نه رسېږي زمونږ د نور امت نه دی يهودو ځان له امت ته نصارو ځان له امت ته هندوان سیکان او دې زبس فرأيت النبي ومعه الرهط نو امتونه چې ولې د هر امت سره خپل پیغمبري کنه قیامت پر ورځ به د امتونه د قشان مخامخ کیږي الله نو دیسی پیغمبر می بکی ولیدو چې هغه سره رهط یو ټولګه و د کسانو او دا رهط پر به کې هغه جماعت او هغه ټولګي ته وی چې د دریو نه د نهو پوری کسان وسره یې دریو نه نهو پوری یا سلور 15 شپږ وته نه دې ته رهط ویل کی دې ته سوچ کوی د حدیث ته یعنی یو پیغمبر به الله ته مخامخ شي د قیامت پورز او په امت کې به سو کسانو خبره منلي ها د دریو نه نهو پوری نه د دریو نه نهو پوری کې دې شي نه کې دې شته کې دې شي وي
والنبي ومعه الرجل والرجلان. او دیسی پیغمبران مې پکې مولیدو چې یو کس به سره یا دو به سره روانو. یعنی دیسی پیغمبران به هم د قیامت پر ورځ الله ته مخامخ کیږي چې د هغوی سره به د امت نه تابعدار یو یا دوی. والنبي وليس معه احد. او دیسی پیغمبران مې پکې مولیدو چې د هغوی سره هیڅوک هم نه و. دلته فائدہ هغه دا چې د داعی کار دی او د عالم کار دی حق بیانول او دعوت کول. څوک نه مني دې به زړه نه بیلي او نه به دې د لاسه دعوت پرېږدي. یعنی دا څومره اوچت انسانان دي. قیامت پر ورځ پیغمبر راشي هیڅوک ورسره نه شي، هیڅوک ورسره نشته. نو بیا الله ولې لېږلی دی داسې قوم ته چې هغوی وله خبره نه منله؟ الجواب، الله په دغه قوم باندې حجت خو قایموي که نه. قیامت پر ورځ بیا هغوی دا وایي چې الله ته پیغمبر نه ورالېږلی. نو بیا الله ورته ځکه پیغمبر ولېږو. اوس د الله په علم کې خوشتي چې دوی د پیغمبر خبره نه مني، د خو د الله په علم کې ده. بیا ورته ولې پیغمبر لېږي؟ دې دپاره چې حجت قایم شي. قیامت پر ورځ به دوی دا عذر نشي کولی چې موږ سره خو پیغمبر نه و کوی نو موږ به خبره منلی وی. نشي کولی دا خبره. نو څومره چې دعات او علما ملګري دي، که هغه نارینه دي او که هغه زنانه دي، هغه ټولو ته دا د زړه د کومې نه نصیحت ته. او دا ډېر ناشنا روایت دی، د یاد ساتئ. والنبي وليس معه احد. او داسې پیغمبران مې پکې ولیدو چې هېڅوک ورسره هم نشته. یو پیغمبر چې الله ورته وحي کوي د هغه سره څوک نشته. او ته ګناهګار انسان د کم علم مطابق لګیا دعوت کې نه که ستا د څوک ونه مني ته به سره خبر کېږي. او دومره اوچت پیغمبران وحي ورته کېږي. تازه خبرې د اسمان نه راځي، جبریل راځي. الله ولا جنتونه ورکړي دي، امامان دي د خلکو، په دې کې خو شک نشته. او د هغه خبره نه منلی کېږي. نو بیا ما ورته اوس زما په شان د ګناهونو او د خطاګانو یو ډک کمزور بنده د ټک خطا علم مطابق یو څو خبرې کې که چا ونه منلي نو زه به باندې څه کوم چې هغه دعوت به پرېږدم او هغه لار به پرېږدم د پیغمبرانو او تبلیغ به پرېږدم؟ نه، ستا کار دی تبلیغ کول، ستا کار دی دعوت کول. ان علیک الا البلاغ. دا بعض وایي چې ما خبره وکړه او په ټکه یې ومنلی، ما وکړې او مې بعض وایي وینه مې هغه سړي ته خوټ کېږي چې دا خبره ونه مني. نه، صبر کوه. ته څوک یې چې ستا خبره چا ونه منله ستا ورته وینه خوټ کېږي؟ د پیغمبرانو خلکو نه ده منلي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې اذ رفع لی سواد عظیم. एकदम یو غټ جماعت الله راښکاره کړو، یو غټ ټولګې، سم ډېر خلک پکې وو. فظننت انهم امتي. نو ما چې دا زما امتي، ځکه چې زما امتیان هغه ډېر تابعدار دي. نو ما ته وویل شو هذا موسی وقومه. دا خو موسی علیه السلام دی، دغه قوم دی. د دې نه دا مسله ثابته شو چې موسی علیه السلام تابعدار هم ډېر دي. فنظرت، وی بیا مې وکتو، فاذا سواد عظیم. بیا د هغې نه غټ جماعت راښکاره شو او ټولګې د انسانانو راښکاره شو. فقیل لی هذه امتک. نو ما ته وویل شو چې دا ستا امت دی. ومعهم 70,000. دا حدیث دې دپاره راوړی، ټول روایت دې دپاره دی. او د دې ستا په دې امت کې ای پیغمبره 80,000 کسان دي
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب او دا ویزر کسان به جنت ته ننوزي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه. ثم نهب بیا پسې دولار خبر منس کی پاتې شو چې د سوق او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. همیشه استاد او عالم لدا پکاري چې د شاګرد او د اوریدونکو په زړه کې خبرې ته یو شوق پیدا کړي. هر څه ته په یو ځای مو بیانوه، هر څه ته په یو ځای مو بیانوه، یا به زړه موړ شي یا به وخت مبتي شي. نو بیا کې دي شي په تا باندې فتوا ولګي چې دیم نه پوهېږي جديد دا چانه چې علم وکي بیا هغه پوری خاندي، د چانه چې علم وکي بیا دغه مذاق جوړي، د چانه چې علم وکي نو بیا وی خد دیغو دومره خاص نه دی. ګوره دې ډیر کی د زنیم چې نه کی شاګرد د استاد نه تکړه شي، خو استاد بیا مو استاد شي، استاد بیا مو استاد شي. ماته خپل دي شي استادان یاد دي چې د کوم سره ما قرآن ویلو چې هغوی د قرآن په تفسیر نه پوهېدو، دا خو ماته پته ده هغوی منله د قرآن په تفسیر نه پوهېدو، خو د قرآن به څنګه وی د دې یادول د هر څه ماته خوري. نو که زه نن راولګم ووایم چې هغه جاهلان دي او په بورې خان د مذاق ته جوړ کړم دا به څومره ظلمي. چې یو وخت کې ماله قرآن ویل نه راتلو هغه ته زده کړي، الف با تا ثا به څنګه د مال نه راتلو دغه ته زده کړي. نو اوس چې زه په یو مسله کې د دې استاد نه خپو هشم نو دغه به دا مطلب چې شاګرد په استاد پوری خان دي شدیر شي چې شاګردان د استادانو نه تکړه شي. ډیرو اسباب د لاسه چې دغه مقام نه دي. نو په یو ځای چې کله سره دا علم بیانې او هر مسله بیانې نو دوه نقصانات شي. یو زړه به مور شي، زړه به مور شي. دویمه به وخت به مبتي شي. درې مو سره کې غواړي بل ولګوا دا مسلې په دې مسلو به پوه نه شي ډیری شو کنه نو به نه پوهي دا سره بل خبره کوي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عادت چې هغه د شوق په صحابه کرامو کې پیدا کو ورته وی چې دا ویزره کسان دي بغیر د حساب بغیر د عذاب نه جنت ته بیا لړ کوړت. دا ډیره غټه خبره ده، من ګناګارو د پاره دا ډیره غټه خبره ده. سوچ کې مواچی چې دا به سو کې نه چې به صحابه کرام لا وی به څومره سوچ. فدخل منزله ويكورتنا نوت فخاض الناس في اولئك خلکو باز شروع کو چې دا به سو کې لګي ټول شپه خوب ولا نورت. او د دینه بعد وکړه څنګه انسان له خوب ورشي ته پته ولګي چې او یا زربه بغیر د حساب او بغیر د عذاب جنت ته یو د سوچ ته راځي چې زو بکې مو کنه به لکه څنګه چې یو شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د خیبر په موقع باندې چې زب سبا د اجنډا غچاله ورکومه چې الله او د الله د رسول سره مینه کوي او الله او د الله رسول دغه سره مینه کوي. د دې نه بعد بچاله خوب ورشي نه هغه شپه صحابه کرام ټول ویښ ناس. بیا چې کله سحر شو عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ما چرته مشرتیا نه د غوښتي او نه معتزله شي خو به دغه ورځ معتدل سخت زړه وجداو چې صفا گوئی چې د سړی مین دی په الله باندې او د الله پر رسول باندې او الله او د الله رسول مین دی په دې سړی باندې. نو هر یو د سرو چتو لګو ک پیغمبر ما ویني ماته आवाज وکړي چې را شاغته. نو دې باره کې صحابه کرام ومنځ کې بیا بس پریوتو چې دا وګوره سوق
خو دلته ته یو فائدې ذکر کما او یو زیره چې زمونږ د زړونو به خوشاله شي. او یا زره کسان لګ نه دي لګ دي او یا زره کسان چې په دې امت کې یو خبره به صحابه کرامو ختم شو زمونږ په شان کسانو ته به سم موقع ملاو شي چې دې کې شریک شي. یو حدیث ته ناشنا روایت ته امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی باقی کی داری چې فاستزدت ربي فزادني وما الله ته وی چې الله زیات کړي نو الله زیات کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر ځکه مونږ ته نه ویل شي خدای مونږ یو چې ډېر زینو کې مېر کړي. فاستزدت ربي فزادني وما چې الله ډېر ک الله ډېر کړو مع كل 1070,000 نو د هر زرو سره او یا زره کسان به نور دنه وشي او یا زره دي او د هر زرو سره سودي او یا زره دي بیا ملګری چې موږ چې د خپل حال ته وګورو د امت کې خو غرونه تیر شوي د ایمان او د تقوا او د علم. نو به روایت کې وسره دار زی و ثلاثه حثيات من حثيات ربي عز وجل او بيدري چونګ بالله خپل روباسي او جنت ته بینه باسي بغیر د حساب او بغیر د عذاب او دغه حساب چاته معلوم دی الله سبحانه وتعالى. او دې سره د انسان امید پیدا شي که خبره بدیږي ولاړه چې یا زره کسان وړي راګرانو د هر زرو سره او یا زره خو په روایت کې دې سره راځي چې ولا ک کسان بيده لکه وسو زره ولا ک کسان شو نیو روایت او یا زره شو دم مونږ ته کم خکاری وجه چې هغه مخکینی چې د دین هغه مشران دی هغه به د زینی ولای بیا په دې بس ولا ک کسانو یو روایت شته اگر که سندن به کلام شته. به دریم روایت کم یو شو د هر زرو سره او یا زره بیا وثلاث حثيات من حثيات ربي سبحان الله. او بیا الله یو کریم او مهربان بادشاہ هغه عدد نه دی خوره هغه عدد الله سبحانه وتعالى نه دی خوره او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوره. یو حدیث کې درې چې قیامت پرز کړه د پیغمبر شفاعت کی زمونږ ده به د نور پیغمبران نیکان مجاهدین علما او د چا چې د شفاعت یعنی سموقوت الله ورکه او شفاعت کی به الله وي سوکشتینه تو بو جنې الله شفاعت ټول شو به الله وي زه پاتې اوس په زړه جهنم نه خلق راو باسه هغه بیا هغه عدد بیا الله التم نه خوري جب څومره کسان زړه جهنم نه راو باسه. او کریم او مهربان بادشاہ دی د الله نه امید دی اگر کې خپل ګناہوں دي چې وګورونو دا ځان د دې حقدار نه ګڼو خو الله سبحانه وتعالى دې موږ په دغه کسانو کې شمار کی چې هغه جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوځي. فخاض الناس في اولئك طول شپچ دینو صحابه کرامو پدې کې تیر کړه چې دا وسوک فلعلهم الذين فقال بعضهم بعضو بکی دوی خپل مشوره کې رائے ورکې یارو فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نو کې دي چې دا هغه کسانی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا کړو خودلته وشکال لازم غدا صحابه چاته وي اول خدا فائدې ده ساتي صحابي هر هغه چاته وي چې پیغمبر ویني او پاغه ایمان راوړي او هغه شان په ایمان باندې مرشي د صحابي دی. اوس کې یو کس پیغمبر ویني ایمان راوړي او بیا کافر شي ولیا بالله د صحابي دی نه د صحابي خا یو کس ته پیغمبر ولیدو خودی سی ولیدو چې
نظری مثال کې کار نه کړون دي لکه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه او پاک ایمان سره مړ شو ایمان بروړ ایمان سره صحابي دی کنه دی دا به صحابي شمار لکی ښا یو کس ته په پیغمبر ایمان راوړی دی داغه په زمانه کې او لیدل نه دی په دغه ایمان کې مړ شو نو د څه ویل کی مخضرم تابعین دا تابعین اوچت د صحابین لاندې دی او د تابعین اوچت چاته په مثال یاد نجاشی د حبشي غباچا هغه ایمان راوړ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خو ملاقات یې سره نو کړو دغه په زمانه کې وو په ایمان سره مړ شو د مخضرم دی په دې په سیبه تابعی هغه چاته ویل کیږي چې د صحابي سره ملاقات شوی ایمان راوړی په الله باندې او په دغه ایمان کې مړ شوی د تابعی شو به تابعین درجی دي مشران منځنی او کشران هغه تفصیل نه زو هغه به ان شاء الله بیا په بل موقع باندې وکړو خو دې ځکه دي صحابه کرامو کې بعضو دا وی کې دي چې دا به هغه ملګری چې کوم ملګرتیا کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اشکال دلته دا راځي چې دې خو دې ټول ملګرتیا کړې دا کم چې نهست دې څه کنه نو مراد ته دا نه دی چې عام ملګرتیا د پیغمبر عام صحبت نه مطلب دا غوي دا وی کې دي چې دا هغه صحابه کرامي چې په هجرت کې یا د هجرت په لار کې د پیغمبر سره ملګرتیا کړې ځکه چې هغه صحابه کرام غوړه دي د ورستنونه هغه سدي غوړه په وخت کې ضرورت ډیرو دین ته او اسلام ته په وخت کې سره خرچه کې په دین او ملګرتیا کې د پیغمبر چا په کې دا وی قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا هاوی کې دي چې دا هغه خلک چې دوی په اسلام کې پیدا شوي دي او د الله سره شرک نه کړي مطلب هغه خلک ته وته چې کوم ورسته اسلام قبول کړي لکه صحابه کرامو کې دي چې ډیرو چې مخکې په څه باندې په شرک باندې به ورسته اسلام قبول کړي ناغو دوی چې کې دي چې دا هغه خلک چې هغه شرک د سره کړي نه او په اسلام کې پیدا شي وذكروا اشیاء او ډیره خبرې ذکر کړي چا یو سوی چا بل سوی فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روت فاخبروه ندوت یا رسول الله خبر زموږ منځ کې ما روانه کوم چې تا کړی و چې دا ویا زر کسان سوق ناغوتی هم الذين لا يسترقون دې دغه کې دي هم الذين لا يسترقون دا هغه کسان دي چې د نور چا نه دمونه نه غواړي چې په ما دم واچو او دې سی ونه لیکي یا دې سی یاد نه کوي چې دوی دا کسان دي چې دمونه نه مني یا دم نه چې په چا باندې نه یسترقون مطلب چا نه غواړي نه ولا یکتئون او نه داغ لګول څه ته وي او دې د علاج جایز دی او کنه ان شاء الله دا مسله به بیانو ولا يتطيرون او بدفالین کوي دریم صفت وعلى ربهم يتوکلون او په الله باندې توکل کوي الله ته ځان سپارلې سلور صفات کم دم نه کوي دم نه غواړي د بل چا داغ نه لګي بدفعلی نه کوي په الله باندې توکل کوي اوس مسلې تفصیل راځي هم الذين لا يسترقون غوي دم نه غواړي خا دم مثلا موږ سره تیر شوی درس کې چې دم چول څه دي جایز دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په خپل ملګرو باندې دم چولې جبريل علیه السلام هم په پیغمبر باندې دم چولې پیغمبر په ځان باندې دم چولې عائشہ رضی الله عنها وی چې ما په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دم چولې صحابه کرام په یو بل باندې دمونه چولې مسله دلته دا نه چې دوی دم نه چې بلکې حدیث کې د موږ سره تیر شوی دا تفصیل به تاسو ته یادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په تاسو کې چې څوک یو مسلمان له فائدہ ورکول شي په دمه چولو کې نو فائدہ دی ولا ورکی دلته دا چې دوی غواړي نه د بل چا نه یعنی چاته دا نه وي چې په ما دم واچوا ولی ځکه چې د دوی هغه تعلق هغه د الله سره ډیر زیات مضبوط دی
نو د بل نه دم نه غواړي او دا فائدې د ساتي د بل چا نه دم غوښته ناروا نه دي خو غوره هم نه دي خصوصا چې دا مسله ته مخې ته چې هغه کسانو کې به څنګه ننوځي چې هغوی بغیر د حساب او بغیر د عذاب جنت ته ننوځي بغیر د حساب بغیر د عذاب به جنت ته ننوځي دا پرده صفت لازمي دی چې ته به د چا نه دم نه غواړي ولې دوی دم نه غواړي ما تاسو وایي چې په الله باندې اعتماد څه دی ډېر زیات دی دویمه دا چې د انسان عزت النفس خپل نفس ته عزت ډېر خیال ساتي او دریمه دا چې نه غواړي چې د تعلق د الله نه علاوه د بل چا سره جوړ شي دا صفات پکې دي ځکه دوی دا کار کوي اوس یو سړی دی په مجلس کې ناست دی او دی وایي چې زه بیمار یم په سر مې درد دی بل ملګري پې دم واچو دا سړی په دې 80,000 کسانو کې ننوتی شي که نه شي نو دا دم یې چې پې واچو هغه نه دی غوښتلی نو هیڅ خبره نه ده که ته چې د یو ځای کې دا ووایې چې زه بیمار یم او یو ملګری د باندې دم واچوي نو په دې کې څه حرج نشته بله ده چې ولا یکتئون دوی چې دی نو علاج هم نه کوي په دغه اور باندې زموږ خلکو د داغ لګول وایي په دې باندې علاج نه کوي 4 قسمه حدیثونه راغلي د دې اکتوا په باره کې یا علاج کول په داغ لګولو سره په دې اور باندې د 4 قسمه حدیثونه دي یو قسم حدیثونه دي چې دلالت کوي په دې باندې چې کار جایز دي لکه حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د جابر رضی الله عنه چې ابی ابن کعب رضی الله عنه د غزوه احزاب کې غزوه خندق کې په غشي باندې لګېدل او وینې ته ډېره تله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چلو کو فکواه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم په سو لګو داغه پورغو دینه ثابت شو چې دا کار سره جایز دی دوی ماغلی چې دو قسم حدیثونه دي چې دا ثابت دي چې پیغمبر وې زو سره محبت نه کو زمانه دی خو دا علاج په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ته د جابر رضی الله عنه به کې دا دي چې إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير كم علاجونه چې تاسو استعمالوي او کم دوايانې کپدې کې په دوايي کې خيري ناغه بدی کې ده ففي شرطه محجم حجامه کې حجامه وینه چې وباسي موږ د خکر لګول وایو بدی کې شفا ده خیر ده او شربت عسل او غبین سکه د غبین شربت سکه دلته دا فائدې ذکر کما چې حدیثونه کې کوم ذکر ده غبین باس راغلي د نو سکه وسر راغلي نو ځکه دا فائدې ده ساتي چې غبین چې سکه د غینه شربت جوړ کی د ډیر اثرناکي په نسبت د دې چاسي خوري چې شربت ته جوړ کی د ډیر فائدہ مند دي په نسبت د دې چې هغه اس خوري اگر کای کی شفا او خیر شته ها دوشوي دریم او کیتن بنار او لذعه بنار دو الفاظ دي او کیتن بنار او لذعه بنار او یا داغ لګول په ور سره وما احب ان اكتوي او زي نخوخو ما زي نخوخو او چې پیغمبر وایي زه دا کار نه خوښوم مطلب دا نه چې دا کار حرام دی خو هغوی زما نه خوښ لکه د پیغمبر مخې ته یو پیر خالد بن الولید رضی الله عنه جهاد لتلو په سفر باندې تلو چې راغی نو د ځان سره خادمې راوړې چې کوم په صحرا کې هغه صحابه کرام په دسترخوان کې خو دې خوري رسول صلی الله علیه وسلم زمانه خوښ
دې زما د علاقې نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود مکې ده او مکه غریزه علاقه ده. کمزې کې چې غرونه هلته دانی دا په شړه کې، کمزې کې چې میری هلته ده. اوس دې دا مطلب پیغمبر وي زمانه دي خوښ، مطلب دا خادمه حرامه ها حلاله، ځکه چې مخامخ نه چې صحابه کرام خوري خو ته سونه وي زینه خورم. دریم قسم حدیثونه هغه دي چې پاغي کې دادی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت کړي د هغه سړی چې هغه د علاج نه کوي، صفت یې ورکړي. اې یو حدیث دی صفت وشو کنه، دا کسان چې جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه مزید یو صفت دی چې دوی علاج نه کوي په داغ لګولو سره. څلورم قسم حدیثونه هغه دي چې هغه دلالت کوي په دې باندې چې کار مکروه دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته په صحیح بخاری کې دی او پای کې دی چې الشفاء فی ثلاثه، په درې خبرو کې الله شفاء چولې ده. فی شرطه محجم، په حجامه لګولو کې، په وینو استو کې، او شربت عسل، او غبین سکو کې، او قیه بنار، او یا په ور باندې داغ لګولو سره. وانا انهى امتي عن الكي، او زه خپل امت د دې علاج نه منکوما. او څلور قسمه دي شو دا دیو بل سره ټکراو نه خوري، ولله الحمد. حاصل دا شو چې په داغ لګولو سره علاج کول جایز دي، نه کول څه دي غوړه دي. اوس کوم دا وایي چې کول حرام دي، نبی به داغه حدیث جواب کوي چې پیغمبر دغه صحابي د داغ لګولای. بل دا چې حدیث الفاظ وګورئ، بل حدیث کې څه وی شفا په کې الله چولید، خو زمانه دي خوخ چې دا حرام پیغمبر به صفا ویل چې دي حرام دي. نو دا دویمه خبره ولا یکتئون، او غوی داغ نه لګي، علاج به سره نه کوي. نو د دې دغه مخکینی په شان مسله شو چې لګول جایز دي، دا علاج کول جایز دي، نه کول څه دي غوړه دي. دریمه ولا یتطیرون، او بدفعلی نه کوي. په عربو کې دا عادتو جاهلیت په دور کې چې هغوی به دا بدفعلی ډیره کوله. کچرته مارغه به والوتو خی طرف ته یروي خیر راتلو ولري، که ګس طرف ته والوتو شر راتلو ولري، چې تاواز به واوریدو، چې انسان به ولیدو هغه پورې به بدفعلی کول، میاشتو پورې به بدفعلی کول. شریعت وی چې دا ټول کارونه سې دي دا ناروا دي. د زمون خلکو کې مزد عادت شته، عربو کې اوس دومره نشي څومره زمون خلکو کې دي. یو زناور आवाज ووري، سپي وغپل، خارغه आवाज ووري، ګونګي आवाज ووري، هغه سره عقیده ده دا بدفعلی ده. کې د سترګې جیوره په د خې سترګې د جی ګس سترګې په پلاني باندې چې ده ټوخه وي که سوي چې ده په دې ورګیاټ کې پورې کی نو سو کې یادې، او د خانک نه چې زرانه وړاغي ګولته خولي ملمر روان یې پینسول ټشي نو ملمر روان دي. د نور څه ته یاد دي تاسو ته؟ ها تور پښو چې مخې ته تیر شو نو الله دې خیر کی. ها چې کله چرګ به وخت بانګو کی سحر څوک د کور وزي جاروګي بسی وي، سحر وختي بچاره قرض نور کې ګنې ټول ورځ به بیا منحوسي او به په اخري وخت کې به نور کې. ها کله مړی کم کټ چې دې په دې چې د چرګ واوړې دله پاسه نو کسان به دې کور کې مري. کم ګاډي کې چې مړی وي ساغې ته به چرګ لاري بل پلانکی سړی هغه اوران مخ مو سار لیدل ورځ ټوله سپیرا بل یعنی پلانې مسافرې روان دي یری په سیده کې چې بیا را نشي
د کوم ځوانانو چې ډډې لګولې دا په کلو نه چې دی به کې ایره نه خبره وره به کې ویشته دي چې بیا سره راخکار نه شي. ګوره دا په کم دور کې یو منګه علم څومره الله هر ځای ته رسول او د جهالت کارونه ته وګوره. بیا وی ویره دی کو په منګ باندې وګوره زمونږه خبرې پوری وخاندل. منګ وایو چې دا د خندا او مزاق مونږ دلته نه جوړو چې مونږ مزاق جوړو، حقیقت او دته دا وایو چې د پښتنو باندې خپکیږي او د ځان نه غټ پښتون جوړ کړي چې ته په دې پښتنو باندې دومره مینه څومره چې زموږ محبت ته الحمدلله زمونږ قوم دې مونږ پکيو. اصلاح دا د قوم سره اصل مینه دا چې ته د الله نی غلاري تر واړې دا د قوم سره محبت نه دی چې ته په جهالت او په تیرو کې پرې دی. ته چې تو ګره قوم په شي خبرو کړي چې پښتنو کې دا مرز نشتی پکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی په مکه کې قریش وسیدو دعوت ورکړو کنه ورکړو ویلو وته کنه چې تاسو پلار نیکه په غلطه روانو ویلو وته کنه دا غول بخپل قوم پورې خندل ها یا دا غوښ پکاوي کو نه دا خپل کې د قوم د پاره د رحمت او یو عزت نو زمونږ د قوم به اله عزت منی چې کله دوی منګولي ولګي په قران او حديث باندې په دې سره قوم عزت من کی او د قوم بے عزتی ده چې ته قوم د الله د دین نه او د الله د کتاب نه او د پیغمبر د حدیثونو نه لري راکاږي د قوم بے عزتی ده. او د چې کوم نظریې دي چې ما بیان کړي د فخر خبره ها او د جړه خبره ته خو د سوچ او د غم او د فکر مقام دی چې سړی لا اله الا الله محمد رسول الله وی او د سپي په आवाज کې ما عقیده ده د په سترګره پیدو سره ما عقیده ده د په هر شي کې عقیده ده. دا څنګه عقیده شو؟ نو خیر او شر ټول چا په لاس کې دی؟ د الله سبحانه وتعالى په لاس کې. چې الله وغواړي چې په دې پلاني کور کې به وکسان مري ته چرګ نه چرګان نه میخ نه غوایان او هر څه سره لال کې کنه بیا به هم سکیږي بیا به مري. او چې الله ولمر کې نه مقرر کړي کته ډیر څه وي خو غني شمړ کېږي ته پالتو خبري مسافر پس جارو وا باب سیره گزار کې به نه راشي. دا رزق مسله ده کله رزق ورایي رزق نو شوی دلته نشرات نو ټول خیر او شر درچا په لاس کې د الله سبحانه وتعالى بس کې بدپالي د پلاني مخ نوري دو ورس پیر تیر شو نه د ورز درچا مخلوق ته د الله مخلوق ته په دې کې برکت اچول نه اچول د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي د چا د مخ سره تعلق نه ساتي نه د دې سره تعلق ساتي چې پلاني له قرض ورکړ او سحر زک نه د دې سره تعلق ساتي چې تور پیشو مخه ته تیر وته یا تور سپې مخه ته تیرو دې سره ده نه دې سره برکت راځي نه دې سره سپیرواله راځي ورس کې برکت شتي نشتی دا مسله راځي د الله سبحانه وتعالى. نو دریم صفت په هغه کې دا دی چې هغه ولا يتطيرون هغه بدفعلین کوي او دا خبر یې ساتي هغه دم نه غواړي دم غوښته جایز دي کنه دي جایز دي خو نه غوښته غوړي دي هغه علاج نه کوي په داغ لګولو سره کولی سي دي جایز دي نه کول غوړي دي هغه بدفعلین کوي کولی سي دي حرام دي شرک دي. یو سړی دی بل ته وي په ما دم واچو دا موحد دی کنه دی خو په توحید کې د کمال غ درجې نه راکم شو کومې درجې نه کمال درجې نه راکم شو. یو سړی دی د علاج نه کوي په داغ لګولو سره موحد دی کنه دی اوچت موحد دی وی لګو دا وی کو علاج په دی باندې موحدین نه وته نه موحد دی خو درجه د کمال راکته شوا. یو سړی د بدفعلی نه کوي موحد دی بدفعلی شروع کړه درجه د کمال راکته شو ها
دغه موحد نشو به دلته بدانه چې کمال را کم شو خدا عقیده غیر الله سره وتړلې شو سلورم صفت ده وعلى ربهم يتوکلون او غوی په الله باندې توکل کوي الله باندې ځان سپارلې کته سوچ کی نو په دې اولنی درې صفاتو کې د دې خبرې د لاسه د اولنی درې کارونه دوی نه کوي دا مې فائدې ده ساتي د بل چا نه دم نه غوړي ولې په الله باندې توکل لې په داغ باندې علاج نه کوي ولې په الله باندې توکل لې بدفعلی نه کوي ولې ځکه چې په الله باندې توکل لې یعنی بنیادی مسله په دې ټولو کې هغه په الله باندې اعتماد یقین توکل هغه ته ځان سپارل دا موحد دی توحید دی ته چې خپل توحید بد دی بس خبرې دي چې هغه صحیح دي چې ته توحید نه وباسي خو د توحید د درجه د کمی مؤلف وای مخکې سوی تحقیق التوحید توحید په صحیح معنی سره منل او په صحیح معنی سره منل دادي چې دی معمولی خبرو ته هم خیال کوي مخکې به دې مسلو تفصیل ان شاء الله خرجي بس خبرې دي چې د عوامو کې مشهور دي پای کې شرک راتلی شي خو د عوام تی نه دي خبر ځکه ډېر زیات خیال وکړي چې چېرته ستاسو د توحید ګډوډ نشي وعلى ربهم يتوکلون دلته دوه مسلې اولنۍ یو سړی زما په الله باندې توکل دی زه علاج نه کوم لکه د دین د فائدې لې چې هغوی داغ نه لګي نو زه علاج نه کوم په دوايانو سره جواب صحیح خبره ده چې د نورو حدیثونو نه علاج کول ثابت دي نو کوم سره چې علاج کوي په دوايانو سره د توحید کې کمه نه راځي او نه علاج د توکل سره ټکراو خوري دا فائدې ده ساتي توکل په دې باب کې درې قسم خلک دي دو په غلط روان دي او په صحیح دي بعض وی ته په الله باندې دې توکل کې چې اسباب بم پرې دي یعنی وسړی دی وی چې الله به مال رزق راکړي کور کې ډډه لګولې ورته اسباب جوړ مشرک وي رزق څوک ورکړي او الله ورکړي ته اسباب جوړ کړي دا غلط دی که صحیح دی غلط ہے شریعت مونږ ته ویلي اسباب جوړ کړي شریعت ویلي دوی ماغه دي چې دا اسباب راغستې دي شریک کړي دي د الله سره والله تیر شوی دی نو کچرته د سعودي عرب وې زنوا نو زب سخرمه الله ته یاد کې ير کچرته زما د دکان نو زه خو بدل وګی نه مرشم کچرته زما بچی نه زما پلانې د ذکر کوي لمن دي خلکو زیاته او کو اسباب رواغ الله سره شریک دریم قسم خلک چې هغه په حق دی ولله الحمد هغه دي وی چې په الله باندې بزان سپاري اسباب به جوړه عقیده به د ساتي چې د اسباب جوړون کې هم الله دی نو خبره ټول الله ته واپس شو مثال یو سړی دی وی زما په الله باندې توکل لې چې الله مال رزق راکړي مال الله ته سپارلې بیا د مزدوري شروع کړ یو دکاني کولاو کو وی رزق به ګټه مچاو ته وی چې بلوس خو دی وی چې مزه سپارلې الله ته په الله باندې نن ته دکان کولاو نو چې ستاسو توکل جواب د دکان کولا وهل د دې لار اسانول دام الله کړی دي نو خبر به ټول الله ته واپس شو نو موږ اسباب منو خو اسباب د الله سره نه شریک کو او دا وایو کدا سبب کم چې الله جوړ کړو دا ختم شو بل به الله جوړ کړي او نه داغو پشان یو چې توکل ک په الله باندې او اسبابونه بالکل لا سواخله لکه څنګه چې صوفیو دا مذهب دي صوفیه مذهب ولداوي او اسباب به بالکل نه یادي او دا بغلط ها مخکې به د دې حدیث کې ما مسله دا بیانول چې دوايي او علاج کول څه دي جایز دي لکه حدیث کې دا راځي چې ابو درداء دا روایت ته په سنن ابي داود کې ده ان الله انزل الداء والدواء الله دنیا ته بیماری مرکوز کړی ده علاج مرکوز کړی ده وجعل لكل داء دواء
او د هر بیماری د لپاره علاج دی. فتداو نو د الله بندگانو علاج کوي، ولا تداو بالحرام، خو په حرام به نه کوي. یو حدیث کې دی اسامه بن شریک رضی الله عنه روایت ده چې باندې چین رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیویا رسول الله علاج وکوو کنه، او ته تداو علاج کوي دا جایز دي. الله چې هر بیماری دنیا ته راکوزه کړی ده الا وضع له شفاء، الله ول علاج راکوز کړی ده الا داء واحد، مگر یو بیماری چې راغی علاج نشته. قالوا یا رسول الله وما هو، یا رسول الله کوم بیماری ده؟ الحرم، بډاوالی علاج نشته، بډاوالی علاج نشته. دا خبره مې دی پوره کوله چې علاج کول د توکل سره ټکراو نخوري، ولله الحمد. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه، عكاشة پاسه دا مشهور صحابي دی او د رسول صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې شریک شه، او د بدر په غزا کې هم شریک شه، او واقعا ان شاء الله سیرت کې تفصیلا بیان کوو. په دې منځ کې د توره ماته شي و نبی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لرګي ورکو، د مرګ پورې به د باغی باندې jihad کو، د توري په ځای به استعمالي او ډیر ناشنا انسانو چې پاسې یا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، الله تو چې ما پکې شمار کی، فقال انت منهم، ته بګي. ثم قام رجل آخر بيبل كسر پاسدو يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، الله ته وایا یا دعا وغواړه چې الله پکې امام شمار کی. قال سبقك بها عكاشة، عكاشة دنه مخکې شو. دا حدیث امام بخاری رحم الله راوړی او امام مسلم رحم الله هم راوړی. ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دویم کس لپاره دعا نه غوښته؟ وجه دا اصل وجه ګوره دغه نه و چې عکاشه مخکې شو، دا خو حقیقت ته چې عکاشه څه شو مخکې شو، خو آیا د عکاشه د مخکې کېدو سره د حساب پوره شو؟ دا خو دلته نه دی ویل چې حساب پوره شو. د پیغمبر هغه اوچت اخلاق دي، د فائدې به ته بیانو. کله کله به داسې اشارات او کنایات وکړي چې سړي به بله معنی واغسته، خو سړی به خپم نه کو. دې څه د دویم کس نه خپه کوي، نو څه ورته ووایي عکاشه مخکې شو، دا خو دې چې عکاشه مخکې شو. خو دې سړي دپاره ولې دعا نه غواړي؟ وجه دا چې پیغمبر نه غواړي چې د دروازه کولو شي، به هر یو راځي چې زما دپاره دعا غواړي، زه به کوم شم. مؤلف رحمه الله وی فيه مسائل، وی په دې باب کې ډېر مسائل دي، دا مسائل به ذکر کو، درس به ختم کو. هغه ولني دوه آیتونه او دا حدیث، وی په دې کې ډېر مسائل دي. دا اکثر مسائل ماته اوس مخکې بیان کړي. الاولى معرفة مراتب الناس في التوحید، د دې خبرې پیژندل چې ټول خلک په توحید کې یو شان نه دي بلکې مرتبه دي. دویمه ما معنى تحقیقه، تحقیق التوحید ستوي، وی دا په دې باب کې پته ولګي، تاسو پته ولګي کنه. دریمه مسله ثناؤه سبحانه على ابراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وی دا الله هغه ثناء او صفت په باره د ابراهيم عليه السلام کې وجه دا و چې هغه مشرکانو کې نو. سلورمه مسله ثناؤه على سادات الاولياء بسلامتهم من الشرك، الله وی د مؤمنانو صفتکو دا هغه مؤمنانو چې هغه د اولیاء الله مشران دي، وجه د صفت دا و چې هغه د شرک نه پاک دي. الخامسه پنځمه مسله به کې دا و كون ترك الرقيه والكي من تحقيق التوحید، وی د خلکو نه دمونه غوښته او علاج کول په داغ لګولو سره د دې پرې خوده د توحید تحقیق د توحید خالص دی. شپږمه مسله كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، وې د درې صفات چې په دې حدیث کې ذکر شوي دي چې هغه دمونه نه غواړي د بلنه، هغه علاج نه کوي په داغ لګولو سره، او هغه بدفعلی نه کوي، وې اصل وجه په دې کې دی چې دوی په الله باندې توکل کړي. وما مسألة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وإذا الصحابة الكرام دي علم توقر السمرة جور علمه
چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې او یا زر کسان به بغیر د حساب او بغیر د عذاب جنت ته ننوځي، نو خپل منځ کې باسه شروع کړه چې دا به کم خلک چې دومره اوچت عمل به کړی، نو هغه دا معلومه کړه چې جنت ته انسان په عمل سره ننوځي. و اتم مسله حرصهم على الخير، د دین دا واضح شو چې صحابه کرام د خیر د پر څومره رسناکو چې ټول شپه ناسو په دې مسله کې باسو بحث کوله. نهم مسله فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، دا امت غره ده د کمیت په لحاظ سره، یعنی عدد هم ډیر دی، د صفاتو لحاظ سره، د کیفیتو په لحاظ سره د ټولو نسره غره امت. چې دا مسله د کم ځای ثابت شو چې دا امت ډیر دی، یعنی دوی مدل چې کوم ولیدا هغه د موسی علی السلام د قوم نم ډیر و او دغه د امتیو نم ډیر و، ورته ویل شو دا ستا امت په کیفیت کې غره دي، یعنی دومره غره امت ته دومره مضبوط توحید دی چې چانه دمونه نه غواړي، په دغه باندې دغه لګولو سره علاج نه کوي، بدفالیانی نه کوي. العاشره لسم مساله فضيلة اصحاب موسى عليه السلام، د دینه د ثابت شو چې د موسی علیه السلام امتیانو غوړه خلق دي. یو لسم مساله عرض الامم عليه الصلاه والسلام، دا ثابت شو چې الله د امتونه خولي او چاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دولسم مساله ان كل امه تحشر وحدها مع نبيها، هر امت به د قیامت پر ورځ د خپل پیغمبر سره راځي. دیارلسمه مسله قله من استجاب الانبیاء، لک خلق دي چې پیغمبرانو خبره منلې ده. څوارلسمه مسله ان من لم يجيبه احد ياتي وحده، کله دې پیغمبر خبره چا منلې نه نو دې به د قیامت پر ورځ به یوازې راځي. بلسمه مسله ثمره هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثره وعدم الزهد في القله، وې د علم دا فائدہ روزي چې کله انسان صحیح علم وکي چې په ډیر علم باندې دوک کېږي او لکته په سپک نظر نه ګوري، دا ډیره فائدہ مله مسله ده. ډیر علم باندې نه دوک کېږي او لکته په سپک نظر نه ګوري. او د سینې چې ته دا وایي چې مونږه شروحات شروع کړی د پلاني کتاب پلاني او زسو کې دقه د زسو کې د بری تبو برباد کی. بل مسله کچرته یو مسله د ودی زده کړو په سپک نظر او ته مګوره علم دې زده خو دې کو کنه. شپارسمه مسله الرخصه في الرقيه من العين والحمى، یو سړی د نظر کړی شو او یا سشي وټکو ولا ورکو نو دې دم اچولې شي کني اچولې شي. ولا سمه مسله عمق علم السلف، السلف الصالحين ويسوم الجوهر علم وغدنا ثابت شو. وإذا كم زنا وسعيد بن جبير تشوي قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. حسين متيو حديثوي وما خدا وريدله سعيد بن جبير تدير خدي کړي چې بدی عمل کړي خو ما دا وريدله سمر جوهر علم ودا کوي بدوي. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، وإذا يد ساتا چې اولنی حدیث د دویم خلاف نه دی. اولنی حدیث ته چا دی؟ حسین چې بیان کو، دویم حدیث د سعید بن جبیر چې بیان دوړو کې ټکراو شتي نه. حسین خداونی چې ما د چانه دم غختل دي سی وی ما دم اچولې دي سشیره ل ټکرا کړو نو ما دم اچولې، هغه ته بل حدیث بیان کو، نو دوړو حدیثونو کې ټکراو شتي نشتی بکی. اتلسمه مسله بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه، وی سلف الصالحین دا خبره نه خوخی د دین مشران چې څوک صفاتو کې په دې خبرې سره چې دا پاغه کې نه بلکې د ساته چې هغه خدام نه خوخی چې څوک صفاتو کې پاغه خبرو سره کم چې پکې دم نه خوخی وي. نو لسمه مسله قوله انت منهم علم من اعلام النبوه، پیغمبر چې عکاشه رضی الله عنه وی چې ته به دغه او یازرو کوي او یازرو کوي نو دا د پیغمبر د نبوت یو دلیل دی ځکه چې دا خوغه وحی شوی و. شلمه مسله فضيلة عكاشه، وې د عکاشه رضی الله عنه فضیلت ثابت شو چې په دنیا کې پته ولګی دا چې دی به جنت ته ننوځي بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب. یوشتمه مسله استعمال المعاريض، کنایات او اشاری استعمالول جایز دي، لکه پیغمبر صفاونه وی دی دویم انسان ته چې زه سنیشم اوس دعاګانې نشم وخت ځکه چې به د دروازه کولوي خلک په ټول لازم خو سه وته وي
عکاشه مخکش سبحان الله سمره وخيار انسان وسمره حکمت ولو عکاشه مخکش عکاشه مخکشه زين ته دا خبره تم پریږي چې عکاشه مخکش مطلب یعنی خلک څه شو پورش خو مطلب دا نه دی دویشتمه مسله حسن خلقه صلى الله عليه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم هغه چې اخلاق ته ثابت شو چې دې کسته داونی چې کینا تاسو غوتی غب جوړ کو ډیر هغه وستر روان بیا بل روان نه خو پارامي وته وی یو کاشستانه مخکش د دې سره دا بابم ختم شو دا درسم ختم شو ان شاء الله پر روان درس کې با باب الخوف من الشرك الشرك نه يره کول او شرک ستوي او اقسام سری دا ان شاء الله پر روان درسونه کې بیانو الله سبحانه وتعالى دې د دې توحید بیانولو دا ورېدو د لاس دی الله په موږ ټول باندې خپل خاص رحم وکړي او څنګه چې الله سبحانه وتعالى موږ دلته جمع کړیو دغه شان دی الله منګه او کوم ملګری چې دا پروګرام اوري او څوک چې یې الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یوځي او الله سبحانه وتعالى دې منګه هم باغ مؤمنانو کې شمار کې چې هغه به جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوځي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.